منزل فکر مکوا ای وخت ستا د تګ لارې زمونږ د ستا نه دي منزل کو زمونږ نشي مزلونه خو به وي په ما باندې مزل دی زه مزل کوم که منزل ته ورسېدم ډېره ښه خبره ده که ونه رسېدم I am not worried about the destination and the vision and the accomplishment ما ته به ملاویږي نو دا پونی چې یاره جي مونږ په ما زړه سره به مړه شو زړونه به نه ماتو انشاءالله خو په خندا خوشحالۍ به مرو او موږ ته ثواب هم ملاویږي او داسې خلک به راشي چې هغوی به په دې باندې کار کوي او مخې ته به ځي تاسو دنیا وګورئ تاریخ وګورئ ډېرو خلکو نیکونو ویژن جوړ کړي دي او نوسو یې اکمپلیش کړي دي دویم انټینشنز پونی نمبر 5 You want us to die with broken hearts ښه ته اوس موږ ته وایي چې 50 کاله ویژن جوړ کړه چې زه په ما زړه مړ شم د سبا څه پته لګي بیا به مرم نو بیا به افسوس کوم چې اوس اسم مې ونه کړی شو This is a پونی دا یو پونی ده څنګه intentions نیت matters د بخاری شریف لومبی حدیث دی انما الاعمال بالنیات دا عملونو دارومدار په نیت سره دی سرفراز صاحب کو نن یا سبا خدای دې نه کې چې وفات شي خو چې کله وفات کیږي نو د اکسفورد او د کیمبرج په شانتي زبردست یونیورسيټي په خپل علاقه کې یا په خپل پښتونخوا کې د جوړولو د نیت ثواب به خامخا ملاويږي او نیت به ملاويږي چې کوشش کوي د هغه به ملاويږي کو جوړ شو ډیره خبره کو جوړ نه شو خو شرط دار چې نیت به سره به مهنت په هم کوو تاسو ورخطا کیږئ ما که زمونږه ویژن برابر شو که برابر نشو موږ د خدای پاک د نیت ثواب ضرور راکړي مهنت په سره کوو نو انټینشن نو چې کله زموږ نیت نو بیا خدا ډیره ښه خبره ده 50 کال کې برابر شو ډیره ښه خبره ده دنیا اطمینان وشو او کو اون شو ډیره ښه خبره مال به قیامت پر ورځ باندې راځي ځکه زما دا یقین دي تاسو به اطمینان خدمت کوي ماته به سوځي که ما خو ته میسج ضرور وسو کنه تاسو به کوي ماته ثواب را رسي اخر کې به زه وګورم چې عمل نامه کې ټول اطمینان ثواب لیکل شي وي تاسو به خپل لیکي تاسو به کمی ناراضي او زما کې به اضافه راځي هر کال انوري او پکې انکریز کیږي 10% 15% او ماته به جمع کیږي او د قیامت پر ورځ پاسم نو عمل نامه کې به ټول څه ان شاء الله لیکل شي وي دویم مفتی تقی عثمانی سے پوائنٹ اف ویو ریگارڈنگ د ڈیسٹینیشن دادا قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی یہاں تو این منزل ہے تکن سی چور ہو جانا تر منزل فکر ولی کې منزل ځان له اوټا کا او بیا قدم پکې کېږدا او ځان داسې ستړی کوه نو په هر قدم کې ستړیوال ستا منزل دی د منزل فکر مه کوه ای وخت ستا د تګ لارې زمونږ د ستا نه دي منزل کو زمونږ نشي مزلونه خو به وي په ما باندې مزل دی زه مزل کوم که منزل ته ورسېدم ډېره ښه خبره ده که ونه رسېدم I am not worried about the destination and the vision and the accomplishment ما ته به ملاویږي نو دا پونی چې یاره جي مونږه په ما زړه سره به مړه شو زړونه به نه ماتو انشاءالله خو په خندا خوشحالۍ به مرو او موږ ته ثواب هم ملاویږي او داسې خلک به راشي چې هغوی به په دې باندې کار کوي او مخې ته به ځي تاسو دنیا وګورئ تاریخ وګورئ ډېرو خلکو نیکونو ویژن جوړ کړي دي او نوسو یې اکمپلیش کړي دي او داسې روانه سلسله ده زه هماغه خبره به بیا کوم د اتوار ورځ وي یو انسان تاله یو منټ یو 2 منټه یو 10 منټه درکړي که نه نو اټ مین دیټ هی ویلیوز یو and your vision ګینې نن سبا چا سره وخت دی او بیا د اتوار وخت چا سره دی دغه شانتي یو وخت به راځي انشاءالله ولزیم چې تاسو په خپل علاقه کې ټریننګز کنډکټ کوئ او تاسو له به خلک راځي او خپل آیډیاز او ویژن به سره شیر کوي او تاسو ته به دا وایي چې رجي ما ته دونه فایده شوې ده او زه تاسو به یو خوشحالي نصیب کېږي موږ به تاسو ته وایو پلیژر وي او یو هیپینس وي pleasure is something else and happiness is something else دا انشاءالله وروسته موږ وایو نو دې سره به تاسو ته پلیژر هم حاصلېږي او هیپینس به هم حاصلېږي تاسو به همیشه ژوندي چې مرئ که نه نو په روغ زړه به مرئ په مات زړه باندې مرئ لکه څنګه چې دا پونې ده نو انشاءالله ستاسو زړونه به روغ وي د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي